نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابو ته مخاطب شو او صحابه ځان ته مخاطب کړل او وی فرمایل چې اے صحابه کرام په تاسو باندې د رمضان المبارک میاشت راغله دا ډیره برکتناک میاشت ده الله تعالی په تاسو باندې د دې روزې فرض کړې دي په دې میاشت کې د اسمان دروازې کولاول شي د جهنم دروازې بندول شي او سرکش شیطانانو ته په دې کې توک اچول شي یعنی قید کول شي او په دې کې یو شپه چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي هغه موجود ده او دغه شپه د ثواب په اعتبار سره د زرو میاشتو نه بهتره ده څوک چې د دې شپې د خیر نه محرومه شو هغه د هر خیر نه محرومه شو هغه د هر خیر نه محرومه شو لومبني حدیث کې درې خبرې وي د جنت دروازې کولاوېدل د جهنم دروازې بندېدل شیاطین تړل آلته کې راغلي دي مطلق شیاطین ورپسې حدیث کې سلور خبرې دي سودی سلور درې خبرې هم دک دي خو یو زیادت پکې دا راغلی دی چې په دې کې سرکش شیطانان وتړلی شي کم یو سرکشه او وړاندې حدیث کې راله که سرکشې او که هر شیطان یې هغه وتړلی شي دا پکې فرق دی وروسته تطبیق کو بیا دا درې واړه احادیث په خپل ځای باندې بالکل صحیح دي پوهېږې په خپل ځای باندې دا برابر دي دې کې څه اشکال وغیره تعارض نشته سلورمه خبره پکې دا ده چې فرشته اعلان کوي څه کوي اعلان کوي هغه خلکو تم اعلان کوي چې کم خلک د نیکی طلبګار دي او هغه خلکو تم اعلان کوي چې کم خلک شر پسې ګرځي گناهونو پسې ګرځي په فتنو کې مبتلا دي فساداتو کې مبتلا دي نو هغه تم اعلان کوي چې دا خپل شیطانت کم کوي اکثر دا کم کوي ختم کوي نو دغه سلور خبرې شوې دی بل حدیث کې ګورئ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبرداري ورکه زیره ورکه چې په تاسو برکتناک میاشت را روانه ده چې د رمضان المبارک ده دویمه دا خبره وکړه چې په تاسو د دې روزې فرض دي د دې روزې څه دي په تاسو باندې فرض دي پوهې په خبره او بیا فرمایل چې په دې میاشت کې د اسمان دروازې کولاول شي ګوره دلته د اسمان د دروازو ذکر شو وړاندې حدیثونو کې د جنت د دروازو ذکر وکړه خیال دی ورته کړی دلته کې د اسمان د دروازو ذکر شو چې دا کولو کړی شي د جهنم دروازې بند کړی شي او څلورمه خبره پکې دا ده چې شیطانانو ته په غاړه کې توک او زنجیر واچولی شي او هغه قید کړی شي ما ته نور روایتونو کې راغلي دي چې دا چرته غورځولی شي دریابونو ته دلته کې یو میاشت دی هلته تېروي بیا او بیا پنځمه خبره پکې دا ده چې په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلې کېږي د هغې په باره کې بیا نبی علیه السلام وفرمیل چې دا د زرو میاشتو د عباداتو نه بهتره شپه ده بهتره ده ګوره خیر من الف شهر خیر من الف شهر دا خیرون چې کم دی دا صیغه د اسم تبذیل دا دینه بره صیغه په د عربي په ګرامر او په قواعدو کې نشته دا اخیری ډیګري ده زمونږ استاسو دا خلک چې کم زبان وي دا مونږ تاسو چې ورته کوک زبان وایو انګلیش نو هغې کې دا سپرلیټیو ډیګري ده بره پکې نشته لکه مونږ تاسو اردو کې وایو اچھا بہت اچھا اور سب سے اچھا دا کریں گے سوی گڈ او بیا بیٹر اور بیا بیسٹ دا کریں گے پا عربی زبان کے خیرون ورلے استعمالی گی نو دا د زرو میاشتو د سو د زرو میاشتو د عباداتونا بهتر شپه ده ګوره او بیا خبرداری ورکوي چې د دې شپې د خیر نه څوک محرومه شو نو دا د هر خیر نه محرومه دی دې طرف ته اشاره ده چې اے امتیانو تاسو دا شپه په غفلت کې تیر نه کوي ګوره
دا شپه کې تاسو ګوره خوب اونه کوي دا شپه د الله د پاره ویښه تیره کوي ډېر ملګري وایي جی اره مونږ له خوب راځي او د دې به څه چل کېږي مونږ خو ویښ نه شو پاتې کېدی او دا چل دی هغه چل دی مونږ وایي وروره چې چا سره غم وي که نه نو هغه یو شپه څه کې ټول عمر ویښ پاتې کېدی شي پوهېږې په خبره ما یو لیست برابر کړی تقریبا 22 پورې داسې علما او فقها د هغوی نومونه مې راجمع کړي دي چې هغوی ما سوا د حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله نه چې د 50 سال څومره 50 سال ټوله شپه الله ته عبادت کړی دی او داسې عبادت یې کړی دی چې ماسخوتن به اودس وکړ په کم اودس به چې د ماسخوتن مونځ ادا کړم په اکه اودس به د سهار مونځ هم کولم ای خلکو ته الله توفیق ورکړه طلبګارو مونږ او تاسو کې طلب نشته څه نشته طلب او ګوره سیز چې دی بغیر د طلب نه ملاوي ښه من طلب وجد مشهوره مقوله ده چا چې طلب وکړه د یو سیز هغه به خامخا بیا مومي ګوره خو مونږ او تاسو طلب نه کو که د دین طلب کې دین ملاویږي درته ښه زمونږ او ستاسو خلک د دین طلب نه کوي د گمراهۍ طلب کوي د ګناه طلب کوي تر دې پورې چې ګناه په پیسو باندې اخلي او خاص کر دې دور کې تاسو یې ګناه څنګه په پیسو باندې اخلي نو تاسو ګورئ کنه دا کم خلک چې موبایل استعمالي پاغې کې چې دوی دا کومه ډیټا ورچي نو دغه اسې ملاویږي کدی باندې ماهانو د کرنګ چې کم دې منتلی اور هفتوار په دې باندې خرچي راځي مختلف غا او پاغې باندې دی دا گمراهیان ګوري دا ګناهونه ګوري نو دا ټول په پیسو باندې واخیستل کوي نه خستل زموږ استاد خلک کمزوري شوی دي د دین په اعتبار سره نو ډیر وی جی شپه وی خنه شمونږ په آرام کې نه رورا د دنیا د خاطره یو چوکیدار ټول شپه وی خطرې کنه تیری دا د بازارونو کې وګورئ کنه چوکیداری کوي کنه کوي ټوپکې غاړه تا چولی په دې کوڅو کې ګرځي تراغه سره او تر دې سره پورې گشت کوي نو ته دا غنم کمزورې چې هغه د دنیا د شپږ او د 8000 روپو د خاطره ټول شپوي خطرې نو ته داسې د لوی رب د رضا د خاطره شپوي خنه شي تیرولې بعض خلک وایي چې مونږ سره ټیم نشته مصروفیات هم زیات دي مونږ دا مصروفیات خو په کار نه راځي بیا کنه او ستا مصروفیات به ډېر کده یو بادشاه او د یو امیر المؤمنین او د عادل بادشاه مصروفیات به زیاتی زه ګوره چې کلم د بادشاه ذکر کوم نو د دې زمانه بادشاهان درته نه خیم ګوره دې زمانه بس بادشاهي دلغه صورت اخلاص هم نه ورزي ښا زه چرته کم ذکر کوم نو اغاز مونږ چې کم په خوانی بادشاهان دي او دا غوی نوم ته اخل نو ستا په دی وجود باندې وختو دريږي ښا لکه سلطان محمود غزنوی رحمه الله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله سلطان نور الدین زنگی رحمه الله پوهیږي په خبره کنه دغه بادشاہان درته خیمه دغه نیکان شمس الدین التمش رحمه الله اورنګزیب عالمگیر پوهیږي په خبره دا نیکان بادشاہان درته خیمه دا د دې زمانه نه دین دې الله پاک مونږ او تاسو خلاص کی او دا دی الله پاک په دې مخ ورک کی چاړو بویم دی خواران ان شاء الله دې د پاکستانم پاک کی ټول وای امین یریږي خو نه کړم کم سړی چې یریږي هغه مو وای خیر دی پوښ په خبره الله دې ته مونږ او تاسو خلاص کی ها د دې ظالمانو نه نو یو بزرگ تیر شوی دی خبر را نوګدیږي خو ځا مثال ووم درته عبرت والا مثال دی بزرگ دی د هغه نوم دی قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله د ځان له یو جدا سیرت دی دا چې کله وفات شونه د وصیت کړو سې کړو وصیت کړو وصیت داو د جنازه راوړله خلق ولاړ دي سخت ګرمي ده اوس ملګری وی چې جنازو کوي کنه نا وخت ده سګي جنازو کوي نا وخت ده نو دې کې د یو شاګرد راوړان دي شو
او وی چې هر سړی جنازه نشي کولای د ګوره د جنازه به هغه کس کوي چې هغه په خبد باندې پوي شوی وي او د هغه نه تهجد نه قضا شوی آپ خبت باندې پوه شوی مونږ په فرض شوی او هغه نه تکبیر اولا نوی فوت شوی تکبیر اولا پیژنې تکبیر تحریمه چې ورته ویلي کی دا ډومبه الله اکبر د مانزه دته تکبیر اولا وای زمونږ استاد مسلمانانو نه اکثر خطاوی ښا په سب کې به ولاړ وي خېټه او خپل لاسونه بغړی امام با الله اکبر کی سورته فاتحه به ویلو دا ګل مرجان به ولاړ سټ بغړی را غړی په خبره پوهیږي شان چې تکبیر اولا فوت شي دا دغه تکبیر اولا د فوت کېدو د وجنه په عرش باندې زلزلہ راځي ګوره هغه د ډیر خفغان د وجنه د عرش خوځي چې د نبی رسول الله امتی دومره به غوره شو چې په سب کې ولادت او تکبیر اولا ته فوت شو الله اندازو لګوي زمو استاد سهالي عثمان غنی سے بیوزل ناس سو خفو ډیر زیات داغه یو قافله راتلا 200 او خان پکیو قافله ټوله لوټ شوی و او یا غالبا د شو چې هغه ټوله ضایع شوی و نو دا ډیر خفو او خفزه کو چې د الله لار کې ټول مال لګولو کنه نبی رسول الله فرمای چې جنت سو زله په بیا اخسته ده اگر چې جنت سو په بیا باندې نشي اخسته خدا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خصوصیتو نو دا خفو یو بل صحابی را عثمان غنی ولی خفه وی خفه ما قافله می دغه شوی دا ضایع شوی دا او وی خ قافله مړ وی دا خو دنیاوی خبره ده وی ته دومره خفه ما وی ک چرته تکبیر اولا در نفوت شوی ده موتا ته تکبیر اولا اسم نخکاری ښا الله اکبر هغه خلق د دین په قدر پوی ده مونږه خاصه د خړ سرونه رینولې دي بس نو رسب نشته ګوره الله دې موږ تاسو باندې رحم وکي نو هغه کس به جنازه کوي چاغنه تکبیر اولا نی فوت شوه بل هغه کس به جنازه کوي چې هغه په ټوله زندګۍ کې حرام خوراک نی کړي بل دا شرط پکې موجود وي چې د هغه نظر په ټوله زندګۍ کې غلط نی استعمال شوه نه بیګری الګ ته په غلط خیال باندې کتلی وي نه چاته پردې زنانه ته په غلط خیال کتلی د نظر حفاظت مکمل کړي نو چې سوچ کاوه دې زمانه کې به یو را پیدا کی چې دا سلور شرطونه پکې د صوبه سرحد کې شته پاکستان کې شته ټول دنیا کې بمنی وره الا ماشاءالله دا سلور شرطونه چې کله دا خبرو که بس ټول خلق غلی پاتې شو الله چې خلق غلی پاتې شو نو دې کې یو کس را پورته شو چې دا خو سخته ګرمي ده اوسه او صادر پر سر باندې خود دی او پټکی وهل لري په خوا بادشاہانو به پټکی وهل خسته خولي هدا زمانه خو تیار د پیپسی غ جمبو بوتلی ښا سر نخپو پورې د بنو کې لوي ځان رګمال کړی وي د سنت خیال نه ساتي سنت د دین دشمنان دي د دین بهخنی کوي الله دین به مونږ لا د خیر تم کو چي دی امخ کې ورځو کې یو راغله دی په مسجد کی طلبو باندې قرآن شریفونه بند کړی دي وای دلته سبق مو وای نو مال دا د ابراهیم زیات دی ګوره دا صحت تو رسید او ځان ته مسلمان وای لکه مسلمان دا کاری دا پټکی والے او صادری پر سر باندې اچول اوراله مخ کې شو قطب الدین بختیاری کاکی ته وای صاحب استا جنازه خو بوشي خو الله سره چې زما کم رازونه وغه دی لاړ بس کار دی کنو ستا جنازه خو بوشي خو رازونه در الاخکارک نیکان خلق ګوره هغه په خپل اعمال باندې لا پې نه کوي چې کم سړی وي زده سي موزه سي رسیدلې مو دا چل دی هغه چل پوښ چې تی سمنیا سي بوتلې نیکان خلق هغه د ځان صفت نه کوي هغه د الله پاک په کتاب باندې عمل کوي ښا بل الله یزکی من یشاء الله فرمای فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى نو هغه خپل کرامت وغیرہ دا چیزونه پټ ساتي او کامل ولی او بزرگ په خپل کرامت ښکار کېدو باندې صوفیو لیکلي دي داسې خفقیږي لکه څنګه زنانه چې په دې ماهانه بیماری باندې خفقیږي خلکو نه پټ ساتي
داسې یو کامل بزرګ د کرامت په ښکاره کېدو نو عزت ستا جنازه خو به شي خو زما رازونه ښکاره شو څه ښکاره شو رازونه مې ښکاره شو هغه چې کله جنازه وکړله نو خلک راله څادر یې ته لرې که چې دا کم صاحب دی چې وی کته د هغې زمانې بادشاه شمس الدین التمش رحمه الله بادشاه امیر المؤمنین او بیا ویل لکه خبردار زه الله پاک گوا کومه چې ما جنازه بې ځایه نه ده کړې ګوره ما بالکل چې په ښه بد پوه شوې ما نه تهجد نه دي قضا شوي په ښه بد باندې چې پوه شوې ما نه تکبیر اولا نه دی فوت شوی زما دربار ته مخامخ مسجد دی څنګه چې اذان وشي د اذان نه وړاندې ما ځان رسول وي هلته ناست یم هی په دې خبره زه الله پاک ګوا کومه او چې په ښه بد باندې پوه شوې ما حرام خوراک څه کې چې په کم کې شک شبه ده هغه مې هم نه دی او دا کرنګي الله گوا کوم چې په ټوله زندګۍ کې زه په ښه بد باندې پوه شوم ما خپل نظر غلط نه دی استعمال کړی نو یو بادشاه چې داسې وي نو د هغه رعایه به څنګه بیا د هغه ماتحت خلک به څنګه عدل او انصاف والا به وي که نه به بلکل به ګوره خلک به او د هغه ګوره رازونه ده نو ګوره ما وی چې د بادشاه نه زیات مصروفیات د چا نشته نو دا غلطه خبره ده چې یو سړی وي زما مصروفیات زیات دي داسې او ډېر خلک وی چې وخت میلاو نه شو ځکه رانه مونځ نو هلکه وخت میلاو نه شو دا غلطه خبره ده دا تاسو ته ما مخکې ویلي دا غلطه خبره ده ته وجاړه الله ته متوجه شه یا الله ما نه ته دومره خفه شوې ما نه کومه داسې ګناه شوې ده چې زما ودرېدل د خپل ځان ته خوښ ونه ګڼل او د مونځ توفیق دې راته رانصیب نه کو الله ته جړېدل پکار دی ډېر خلک وی چې وخت میلاو نه شو دا غلطه خبره ده خفه شه چې الله پاک درنه ناراضه دی تاله د ودرېدو توفیق در نه کړ نو دې حدیث کې د لیلة القدر شپه دا پنځمه خبره وه او د هغې باره کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمیل چې د دې شپې د خیر نه څوک محرومه شو نو هغه د هر خیر نه محرومه دی نو وروره مهرباني وکئ په دې شپه باندې ګوره د کم از کم د آخري لس شپې چې کم دی نو دا رونول پکار دي زما د دور حدیث یو ملګری دی او سید دی پوهېږې په خبره باندې سید دی هغه د میاشتې اعتکاف ته کینی او کله داسې وکړي چې 40 ورځې د شعبان اخیری لس ورځې دا هم ورسره کي او د روجې ثابته میاشتمه خو هغه اسې نه ناسته چې کله پېشمني وکړي که نه نو هغې نه بعد بیا د الله کتاب ته کینې د قرآن تلاوت کوي چې قرآن تلاوت کوي نو چې د ماښام د اذان ټیم راځي نو هغه قرآن شریف یو ځل ختم کړی وي اوس هم داسې خلک شته محنت والا قرآن شریف ختم کړي ثابت د قرآن ختم کړي بیا چې کله تراویح نه فارغ شي نو د هغه خپل مجلس ذکر وي ځان سره کسان کینولي نو تر پېشمني پورې د هغوی د ذکر اذکار او د درود ویلو نه بل کار نه وي بس لګي ټوله شپه الله پاک دې مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي زم کله کله ورځمه دعا د پاره چې جماعت هم لږه دعا وکړه چې الله پاک مشکلات آسان کړي نو داسې خلک اوس هم شته ګوره الله پاک دې مونږ او تاسو په دین باندې مین دا ډېر آسان کارونه دي خو چې کله موت ته د دې خوند او لذت حاصل کړ او خوند او لذت هم چې نه حاصل کړي نو دا به ګوره چې سړی بیمار دی تبه ده سدي تبه ده سدي نو تبه سره خلت خوږی کترخی ور سره ای سره خلت راخوي دا جبم ور سره توریږي پوهیږي په خبره نو هغه چې خواږه سیزونه ورکې ښه میټایي دی ورکړله حلوا شریفه دی ورله ورکړله او وی خوړله که نه نو هغې هم په خوله باندې بدلږي نو مونږ او تاسو روحاني بیماران یو روح هم بیمار دی د خپلو ګناهونو د وجې نه نو دې وجې نه د قرآن تلاوت ته هم طبیعت ډېر نی برابره اورېدو ته هم طبیعت نی برابره قرآن ته کېناستو ته هم طبیعت نی برابر کنې تاسو ګورئ قرآن ټوله ګټه ده فایده ده پکې تا صرف قرآن شریف را واخیست او ورته ګورې نو دا جدا عبادت دی
دا څه دی؟ جدا عبادت دی. دا لاس دی چې ورسره ټچ که او وجود دی پاکو او دس دی وو، ځکه فیصله د لا یمسه الا المطهرون، بے دس سړی به لاس نه وروړي او تا لاس وروړو، دا لاس وروړل عبادت دی، په دې اجر ملاویږي. دې ته چې ګوره تلاوت کې نو جدا اجر دی، سینې سره دې نږدې که جدا اجر دی، ښکل دې که د هغې جدا اجر دی. لیکن موږ تاسو روحاني بیماران یو نو قرآن تم طبیعت نی برابر. ما یو ځل په فضایل قرآن باندې بیان وکړلو، یو جمعه وه چې بیان مې وکړو، هغې کې ډېر فضایل مې ووی. نو یو ملګری راغله ما ته وی چې جی ما خو قرآن شریف نه دی ویلی، ما د پاره داسې اسانه یو طریقه راته وښایه چې ما زه درته طریقه ښیم، خو لیکن داسې به کې چې دلته به ما سره عهد کې چې زه به په دې عمل کوم. ګوره څه به پې کوم؟ عمل به پې کوم. مې اسانه طریقې دا ده، تا قرآن شریف نه دی ویلی را وایخله، خیر دی لږ لږ وایه، ما له راځه زه به ورته یو یا دو ټکي ویم، او داسې کور کې به هم د کسان وي هغې نه یو ټکی وایم، او بیا هغې نه بعد کېنه نو یوه سپاره مثلا الف لام میم دی را کوله وکړله، نو اسانه خبره دا ده چې په هرې کرښه باندې داسې ګوته راکاږه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم، نو دا یو سپاره په دې ترتیب سره په هره کرښه باندې ګوته راکاږه داسې سرته، نو مې ورځ کې یو سپاره په دې ترتیب باندې بسم الله پې وایم، ځکه بسم الله کې جدا برکت دی که نه، د هغې جدا فضایل دي. مې دغسې وی چې بلکل به یې کومه. نو زه چې یو خبره وکړم نو هغه بیا د هغې پوره تحقیق کوم. نو ما چې د صیب معلومات وکړه که نه، نو هغه به لا قرآن راخلي، ما 2 کاله وړاندې دا فضایل بیان کړو، په دې 2 کاله کې هغه صاحب تر اوسه پورې قرآن شریف راوانه خسته. نو مې ستا به صرف دا د 2 منټو جذبه وه، او ته به بیا په دې تمه چې ما پسې به خلک ختم وکړي، د ختم د اجر نه خو څوک انکار نشي کولی، د هغې ثواب نه څوک انکار نشي کولی، د هغې ثواب ور باقاعده وررسي، اجر پې ملاویږي. خو د خدای انصاف داره ته خو هم لږ څه وایي د بورې زویه ته خو هم څه بویه که نه، ته خو په خپل هم لږه قرآن سره ملګرتیا وکړه که نه، لږ ټایم ورله ورکړه، د الله دا کتاب دې سینې ته رانږدې کړه، د الله د کتاب سره تعلق وساته، نو په خپله نه ساتې ورسره. او بیا خو داسې دور دی چې خپل بچی دې هم په کار نه راځي، ځکه تا د بچي تربیت کړی نه دی، مال او دولت در نه پاتې شي، هغې پې جګړې کوي، بې ځایه لګوي، ګټلی تا دی، بې ځایه هغې لګوي، عذاب کې ته ګیرېږي، بې ځایه هغې. ډېر بچي داسې مونږ وکتل، د الله په ذات مې قسم وي، ما په دې خپله زندګۍ کې وکتل رورا چې د پلارانو نه ورته څه پاتې وو، هغې داسې اوف پناه یې کړل مکمل، او داسې پناه کړل چې هغه پیسې هغوی په ډمانو په اجړاګانو باندې وشیندلې. نو پلار به په قبر کې ډېر خوشحالي کړه، ماشاءالله ډېر به خوشحالي چې بچي خو مې سمه کارنامه کړې ده. او ډېر حضرات پکې داسې چې جی دا موبایل راته ونیسه چې سبا خلک فخر وکړي چې پلانکي خو ډېرې پیسې وشیندلې. دا به تاسو لا نه لیدلي. الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي، مونږ د الله پاک مونږ تاسو کې الله پاک عقل را پیدا کړي. زه دې بعضې ملګرو ته حیران شم چې عقل در نه کم خواته لاړه، کم از کم چې دې پوندو کې وي نو بیا هم څه نه څه کار کوي، خو د ډېرو ملګرو د دې پوندو نه م ورپسې ووته بیخي. پښتانه یو متل کې وي چې دا پیدا کېده که نه، نو په هغه ورځ عقل د عقل چوټي وه، نو ځکه د کې عقل نشته. نو الله پاک دې مونږ تاسو باندې. نو ما د قرآن متعلق خبره چې هغه صاحب روزانه یو ختم کیا، دغه ته اعتکاف ویلی، یو خو زموږ ته اعتکاف دی. الله موږ بعضې ملګري په دې اعتکاف کې داسې غورمشتې کوي که نه چې دې نه اړوند نه اعتکاف ښه دی. ګوره نه اعتکاف دی نه ښه دی. ما یو ځل پې مسایل بیان کړله، نو مسایل دا شون مسله خو پټې نه کړم، ځکه د حق نه چپ پاتې کېدونکی نبی علیه السلام فرمایي دا ګونګې شیطان دی. څه دی؟ ګونګې شیطان. نو چاته چې نبی علیه السلام ګونګې شیطان وویه، دین خو به نه پټې، ښکاره وضاحت به کې دا مسله ضروره. نو هغې کې ما مسله دا بیان کړه چې کوم سړی اعتکاف ته کینی نو دې د جومات پکې ځان ته نشي لګولی.
تر هغه وخت پورې د دې استعمال دته جایز دی چې تر څو پورې منځګزار وي چې منځګزار لاړ نو دی بیان دا کرانګي باز خلک ګرمي به وکړه نو دغه به کولر فین به راوړو اوبه د جمعات په بجلی لګولو دا ناجایز یا ک بیل ورکینو بیا لزان تو لګوا او چې بیل نه ورکی نو د جمعات په بجلی دانش لګول نو ډیر ملګرو بیا د اعتکاف نه چې کم د استعفا ورکړو دا ډیر ګران کار دی دا سره نمایل ګور جنت ګټلم ډیر آسان نه دی اسه چاچا یونس پارک نه دی اون جناب پارک دی چې ته پکې بیغم او ګرځا د اخبار خو مهنت کې نو اعتکاف د پارخه نو بیا په اعتکاف کې مو د خلک کې ناستل پکاري چې کم از کم د قران تلاوت وکړي شي کنه بیا سو کارونه می خودلو چې د اعتکاف په دوران کې بعض خلک د اعتکاف کوي کنه چې هغه په دې سر باندې رومال راچولې وي بس او بیخي سم بکمن وي نو دام ټیک نه دا ګورا ځکه ته په اعتکاف کې د قران تلاوت کې ذکر بکی درود بوي د کرنګي مسائلم بیانول شي چې مسائل درته یاد وي او پويږي په مثلا یو عالم اعتکاف ته نو بیا مسائل بیانې درس او تدریس هم پکې کولې شي ها نو ډېر خلک داسي هغه وی چې یاره دا چپ کې ناستل وی دا خاموشي چې کم دې دام عبادت ته مونږ وی آو هغه ټیم کې عبادت دې چې کله ته په دروغ باندې چغل خورې باندې غیبت باندې ځان کنټرول کړي پاغه دې خلری ساری نو بیا عبادت دې او کنه چا سے خاموش ناسه او چې د غیبت مکمل اوي دو غیبت کې نو داسې خاموش کې ناستل بیا حرام دي ناجایز دي چې نه په غیبت باندې بریک نیسي نه په دروغ باندې نه په شیطانت باندې نه په چغل خورې باندې نو دغه شپوي خطیرول پکاري ما صرف د احادیثو دغه لفظي ترجمه وکړه لومبني حدیث کې مې د بخاری شریف کې دا ویل چې هغه کې درې خبرې دي دویم چې کم د ترمذی شریف حدیث د مېغه کې سلور خبرې دي یو ور سره دغه اعلان شو دریم حدیث چې د مشکات شریف د هغه کې 15 خبرې دي د دې ټولو تفصیل به ان شاء الله بیا آینده بیان کیو یو خاص د دې مقصد سره او په دې کې فواید سره دی الله پاک دې عمل کولو توفیق را نصیب کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات